د لوی او بخونکي خدای په سپېڅلي نامه د پښتو تلویزیون قدرمنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره تاسو ته بلنه درکوم د دې مهال وروستیو خبرونو ته بیان د احمد فایق مومند. د هېواد پخوانی لوی څارنوال ښاغلی عبدالجبار ثابت چې تېر کال د تلې د میاشتې په 15مه نیټه د کابل ولایت د چهارسیاب ولسوالۍ له اړوندو سیمو څخه تښتول شوی و. تېره ورځ له غرمې وروسته د نوموړي د اړیکې په پایله کې د موسهي ولسوالۍ د پولیسو له لوري د یادې ولسوالۍ د دشت سقاوي په سیمه کې راڅرګند او د کابل په ښار کې خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. د کابل ولایتي ادارې رسنیو ته د جبار ثابت د خلاصون پخلی هم کړی دی. د یادولو وړ ده چې تېر کال ښاغلی عبدالجبار ثابت سیمې ته د تلو پر مهال امنیتي مسؤلین نه وو خبر کړي او هم یې له ځانه سره ساتونکي نه درلوده چې له امله یې وتښتول شو او وروسته د یوه کالبنده څخه تېره ورځ راخوشې شو. د ناټو یو پوځي قمندان وایي د افغان د امنیتي ځواکونو له لیکو څخه د دوی په ځواکونو باندې د بریدونو په سلو کې 15 د طالب وسلوالو د نفوذ له امله ترسره کیږي. دا بریدونه چې په دودیزه جګړه کې یوه نوی نوښت ده، شمېره یې په روان کال کې له 10 ډېر او لږ تر لږه 15 بهرني ځواکونه پکې وژل شوي دي. د کونړ ولایت په یو شمېر سیمو کې د راکټي بریدونو په غبرګون لویه غونډه وشوه. یاده غونډه چې د کونړ ولایت د سید جمال الدین د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، د کونړ د والي سربیره، د ولایتي شورا رئیس او د مرکز شاوخوا سیمو او ټولو اړونده ولسوالیو څخه ورته شاوخوا 450 تنه سپین ږیري ځوانان، د قومي شوراګانو مسؤلین، د رسنیو استازي او یو شمېر نور چارواکي رابلل شوي وو. د ناټو سازمان عمومي مچي له حامد کرزي سره په یو ټلیفوني اړیکه کې د افغان سرتیرو لخوا پر ناټو ځواکونو مخ په ډېرېدونکو کورنیو بریدونو خپله ژوره اندېښنه وښوده. د روان میلادي کال له پیله راهیسې د افغان ځواکونو لخوا پر ناټو سرتیرو شاوخوا 10 بریدونه شوي چې له امله 15 بهرني سرتیري وژل شوي چې ډېری د متحده ایالاتو ځواکونه دي. د پښتو تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا و د دې مهال وروستي خبرونه. له پاملرنې مو مننه. تر راتلونکي ګړۍ مو په لوی او بخونکي خدای سپارم.